زما د امت چې کوم ابدال دي بزرگان دي اولیاء دي مشایخ دي مسلمانان دي کلمه گو دي ایمان والا دي دا جنت لره په چی سره نه ځي دا په ډیرو لمنځو سره جنت لره نه ځي او ولا صوم نه په ډیرو روزو سره جنت لره ځي ولا صدقه نه په ډیرو خیراتو سره جنت لره ځي نو جنت لره سړی په چی یا خو بل منځي شایسته لمونځ سړی وکړي یا به روزه یا به صدقه او خیرات نو په دغه انسان جنت لره ځي حضرت حسن بصری فرمایي و یا د الله رسول فرمایي زما د امت ډیر کسان چې جنت لره ځي هغه په ډیرو منځو نه په ډیرو روزو نه په ډیرو صدقو او خیراتو نه هغه به د الله رب العزت په رحمت او په فضل سره جنت لره ځي کله چې سړی جنت لره ځي نو هغه به اولنۍ خبره د الله فضل د الله احسان دی حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې دا خبره وکړله چې هر مسلمان به د الله په فضل جنت لره ځي صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله ته څنګه یې ول زه هم د الله په فضل جنت لره ځم زه هم د الله په فضل سره جنت لره ځم نو د الله فضل نو بیا ولې دی خو موږ ته یې الحمدلله ټول عمر عبادتونو کو 50 شپېته اویا اتیا سل کاله نو بیا ولې د الله په فضل موږ جنت ته ځو په خپل عمل سره نه ځو وجه دا د عزیزانو انسان چې څومره مهنت وکړي هغومره وده ته صله میلاویږي یو سړی سهار راووتې در ماښام یې مزدوري کوله بیا دته 1000 2000 3000 یا افغانۍ یا روپۍ هر څه چې دی هغه میلاویږي او اوس که سړی سهار راووتې ماښام لره د 1 ارب روپۍ پیدا کړي نو دا خو ډېره ناممکنه خبره ده صحیح دا خو منی دا خبره او دلته چې الله پاک و ما او تا ته بلکې و مسلمان ته پر اویا او پر اتیا کاله جنت ورکوي هغه جنت ته ابد الاباد لپاره ورکوي کال 2 5 زر 50 15 لکه 15 عرب نه چې تر څو د الله ژوند دی تر هغه ساعته به مؤمن چې دی هغه په جنت کې نو معلومه ده چې فضل شو عمل خو د څو ورځې د پاره یې غواړم چې موټران دي پټرول موږ ورواچو 500 کیلومتره جاز دی هغه روان دي مطلب پټرول ورواچي 2000 3000 کیلومتره وای اوس په دې خبره باندې دلته د ازما او ستا عمل چې کم دی دا ما او تا ته جنت پای چې په 50 کاله د پاره 50 کاله ملاو سوی وای اویا کاله بزرګ چې کم دی اویا کاله ملاو سوی یا اویا زره کاله ملاو سوی وای یا دلته الله پاک پر کلمه باندې و ما او تا ته تر هغه ساته جنت راکې مسلمان ته مؤمن ته چې پر ایمان پر اسلام باندې مرشي پر کلمه مرشي چې څومره د الله رب العزت ژوند دی دا مې اسانه ټول درته وایي یعنی په جنت کې به دغه جنتیان دا د ابد الاباد د پاره یو او د الله رب العزت ژوند هم د ابد الاباد د پاره دی پای نه لري او بل خبره چې دا هغه وسخاوت الانفس سخیان خلک سخی سړی الله پاک جنت لره بیایي په ډیرو منځو نه په ډیرو روزو هم نه په ډیرو صدقو هم نه چې ما صدقه او خیرات وکړي یا سخی سړی څوک دی عزیزان سخی سړی به اول دروښیم جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم مال یې نه درلود دولت یې نه درلود عجب به کله کله پیښه شوه یو سړی برالی ول یا رسول الله په کور کې د ماښام ګوله نه لرم یا رسول الله په سفر روان یم بوده نه لرم یا رسول الله داسې په کور کې بچانو د پاره کپړې نه لرم یا د ماښام غنم نه لرم وربشي نه لرم خورما نه لرم ته زما سره څه احسان وکړه پیغمبر علیه السلام مبارک په څه چم کوي پیغمبر مبارک په لاس کې په خپل شی نو یا بیا دا ورته ویل ته اوس ولاړ څه سبا راسه کېدلی چې زما لاس ته شی راسي یا بیا دا ورته ویل ورسه پلاني دکاندار لره ورسه شی ځینې واخله ورته ووایه چې پیغمبر علیه السلام مبارک را لېږلی یم ول زما په کاته کې دا روپۍ ولیکه ته ولاړ څه ته خپل کار وکړه داسې به در اوسه نه یې چې زما ستا په لاس کې شی نه وي هېڅ هم نه وي او بیا څه وکړو بیا چې بل مجبوره مخ لره رالی ما ورته ورته دکاندار ته ووایه پرچون سټور ته ووایه وړو والا ته ووایه چې ته درته څه وړه ورکړه زه په لاس کې شی نه لرم بیا به زه تا ته روپۍ درکړم دا معمولي خبره ده دا د محمد رسول الله شان او محمد رسول الله سخاوت دا معنا نه چې ما ورته چې روپۍ راکولې یا معنا دا ده وما ورته د ټول
ټول ژوند لاره چې د هغه کېښوله یعنی له ما او تا یې د خپل علم نه دی پټ کړی له ما او تا یې د جنت لاره نه ده پټه کړې له ما او تا یې د الله رب العزت د وحدانیت لاره نه ده پټه کړې دا معمولي خبره ده پوه شوس په دې خبره باندې دا اصل سخاوت چې دی هغه جود بلل کېږي اجود الناس چې دی هغه محمد رسول الله او دا خبره محمد رسول الله چې د هغه ما او تا ته یې شوه یا د دې څه علاوه راواخلم مسلمان دی سخي دی سخي دا معنا ده چې دا خپل ځان یې پر چا نه دی سپمولی کله د چا بابا بیمار دی دی ورغلی ده ورته ویل یاره ستا د بابا بیمار دی په هسپتال کې شفاخانه کې دی بس زه هم د لې شپې ورسره کوم ته ولاړ څه کور ته بچیان به ستا په انتظار یې ادې به ستا په انتظار یې کور ته هم څوک غواړي څوک مطلب مشران نسته یو بابا دی یا مشرور دی په هسپتال کې داخل دی نو ته ولاړ څه زه به ستا د بابا سره سم دا څومره لوی سخاوت دی بیا بل ورځ د چا پر کور باندې غم راسي الله مکه خدا مکه بیا دی راسي پر کور ورسره ناست دی په دا غم کې مکمل ځان ورسره شریک کړي دا څومره لوی سخاوت دی اوس او بیا لوی سخاوت دا دی عزیزانو چې یو سړي ته الله پاک 15 روپۍ ورکړي دي هغه د ډېر ضرورت دی بیا دی راولاړ شي بل مسلمان چې هغه هم درته مجبوره پاتې سوی دی دی دا خپلې روپۍ څه راواخلي د هغه مسلمان خدمت چې دی هغه ورباندې وکړي موږ لیدلي دي کله کله یو سړی پر لار را روان یو 100 روپۍ ورسره بیا ډېر لوی مجبوره په مخه ورسي د جیب خپلې ټولې پیسې هلته ورکړي دا د چا صفت دی دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صفت دی اوس په دې خبره باندې نو د الله رسول فرمایي زما د امت چې کوم بزرګان دي اولیاء دي مشایخ دي یا عام مسلمانان راواخي دا جنت ته په ډیر منځو نه چې ډیر منځو نه کوي ته به جنت ته ولاړ شي او ته ډیر روزي نه سي جنت ته ولاړ شي یا ډیر صدقه او خیراتونه کوي یا یو د الله فضل او رحمت او دویم سخاوت دی سخاوت ما درو شو خالد د مال نه د ځان هم حتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته یو صحابي عرض وکول یا رسول الله هیڅ نه لرم چې خیرات یې کم نه مطلب هغه روپۍ لرم نه خرما لرم نه بل بس دغه یو وعده زه د الله سره کوم چې هر چا زه به عزته کولم زه نور شی نه لرم عزت لرم چې هر چا به عزته کولم لکه زه به عزته کړلم زه به هغه معافوم د خپل عزت به د الله په لاره کې زه څه کوم صدقه او خیرات کوم د دې معنا خو دا نه شوه چې خلک به ستا کور له درځي تا به بې عزته کوي ستا لور نه عامې خبرې راواخله د چا سره مخامخ سولې چا شکنځا وکړه چا بدګویي وکړه چا بد ویل وکړلو پروا نه لري دا زما عزت زه د الله په لاره کې څه کوم صدقه کوم خیراتوم او د الله رسول فرمایي چې جنت لره سړی ځي په ډېرو لمنځو نه په ډېرو روزو هم نه او په ډیرو خیراتو هم نه په چی سره وسلامت الصدور سینه یې صفایي زړه یې صفایي حسد نه لري عناد نه لري بغض نه لري عداوت نه لري بالکل پښتانه یې چیچ بولي سپین زړګی پیدا ډیر په زړه باندې دا نرم دی سپین زړګی یعنی سپین زړه دی پاک زړه دی که چا شکنځا ورته وکړه د سر نه دی په ګرځولی که چا عداوت او عناد او بغض ورسره کوئ د سر نه دی په ګرځولی که چا حسد ورسره کوئ که چا بغض ورسره کوئ د سر نه دی په ګرځولی محمد رسول الله مبارک فرمایي جنت لره داسې کسان ځي و ډېر منځونه خو د هر چا په وس نه دي پراوه موږ تهجد کله کولی سو اوابین و اشراق کله کولی سو نیسو کولی بیا دا کولی سو چې سینه صفا چا بد راته ویلی دی پروا نه لري ما د خوا معاف دی پروا نه لري زما د خوا معاف څومره لویه خبره ده نو حضرت حسن بصري فرمایي د الله رسول فرمایل زما د امت ابدال دا جنت ته په ډیرو لمنځو په ډیرو روزو په ډیرو خیراتو نه ځي دا چې جنت ته چې د الله په فضل او په رحمت سره دا چې جنت ته چې دا د خپل نفسونه راواخله هغه د چچکې سخاوت ورپکې کوي او بیا سینې صفا دي زړونه صفا دي د چا سره دښمني او عداوت نه کوي پروا نه لري کې ته کوي چې کوا د الله رسول فرمایي په دې خبره به ډېر مسلمانان چې دي هغه جنت ته راځي الله دې را نصیب کړي الله دې منځونه را نصیب کړي ډېر روزي دې الله را نصیب کړي صدقه او خیراتونه دې الله را نصیب کړي خدا الله لفظ دې الله نه باسي الله دې د خبر رحمت نه باسي او الله پاک دې ومشتا هغه سخاوت را نصیب کړي چې هغه د ذات هغه د عزت هغه د وجود هغه د ناموس صحیح سره هغه د خپل ځان د خدمت
الله را نصیب کی او الله پاک زموږ سینې له عداوت له عناد له بغض له حسد را خلاص کی